بسم الله الرحمن الرحیم. جیټنسي او رافیل دواړه د 4.5 جنریشن فایټر ایرکرافت دي. دا دواړه فایټر جیټ ډیر د اعلی کوالټي او ډیر اډوانس فیچر حامل دي او دا دواړه ایرکرافت د یو بل سره د مقابلې او د ټکر ایرکرافت هم دي. د دغه دواړو ایرکرافت سپیسیفیکیشن او مکمل معلومات را سره وګورئ په نننۍ ویډیو کې. چینل در سره هم ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې ستاسو په سپورټ باندې مخې ته روان دی. دوستانو د جیټنسي او د رافیل دواړه دا فایټر ایرکرافت دی، دا ډیر د اډوانس لیول فایټر ایرکرافت دی. د دغه دواړو ایرکرافت مختلف سپیسیفیکیشن چې څه د یو فایټر جیټ ښه دي او څه د بل فایټر جیټ ښه دي. په دې کې د دې مختلف سپیسیفیکیشن ته راځو چې اولنی جیټنسي ایرکرافت چې دا د چاینا جوړ شوی دی او د چاینا د کمپنۍ چینګدو ایرکرافت کارپوریشن کمپنۍ جوړ کړی دی. دغسې د رافیل ایرکرافت ته که راشو نو دا د فرانس جوړ شوی ایرکرافت دی او د فرانس یو کمپنۍ چې د ډسالټ ایویشن په نوم باندې یادیږي د هغې جوړ کړی شوی دی. د ساخت په لحاظ څخه که وګورو نو د جیټن لینث دا 16.03 میټر دی او د رافیل د دې په مقابله کې 15.3 میټر دی. دغسې که وینګ ته راشو نو د وینګ پلنوالی د هغې چوړایي هغه د جیټنسي دا 9.8 میټر ده او په مقابله کې د رافیل دا 10.9 میټر ده. د دې سره هایټ ته که راشو نو د جیټنسي هایټ دا 5.7 میټر دی او د رافیل 5.3 میټر دی. د وینګ ایریا د جیټنسي دا 360 سکویر فیټ ده او د رافیل 492 سکویر فیټ ده. دغسې امټي ویټ چې د جیټنسي دی هغه 9750 کیلوګرام دی او د رافیل 10300 کیلوګرام دی. میکسیمم ټیک اپ ویټ دا هم د دواړو جدا جدا دی چې د جیټنسي دا 19277 کیلوګرام دی او د رافیل د دې په مقابله کې 24500 کیلوګرام دی. دغسې دواړو کې د فیول کیپیسټي هم جدا جدا ده. په جیټنسي کې 3860 کیلوګرام دا انټرنل ده او ایکسټرنل پکې 3120 کیلوګرام دی. دغسې په رافیل کې انټرنل 4700 کیلوګرام ده او ایکسټرنل پکې 6700 کیلوګرام ده. یعنې دلته په دې کې کیپیسټي د رافیل ډیره مضبوطه او ډیره زیاته ده. د انجن په حواله سره که وګورو نو دواړو انجن په جیټنسي کې WS10B چاینا ریلیټډ د چاینا تیار کړی شوی انجن لګېدل دی چې د دې په اولني ورشن کې د رشیا ریلیټډ یا د رشیا تیار کړی شوی انجن به لګېدو، خو د مختلفو وجوهات نه دغه انجن دی بدل کړو، د چاینا انجن یې پکې ولګاو چې د هغې کوالټي هم ښه ده، د هغې کارکردګي هم ښه ده او د امپورټ چې کومه ایشوز د هغو نه پې هم دغه چاینا یا دغه کارپوریشن خلاص و. د دې نه علاوه په رافیل کې چې کومه انجن لګي نو هغه M88 انجن لګي او دا د فرانس سره ریلیټډ دی. د دې سره سره که مخې ته لاړ شو نو جیټنسي دا یو سنګل انجن فایټر ایرکرافت دی او دا رافیل د دې په مقابله کې ډبل انجن ایرکرافت دی. نو هم دا وجه ده چې د ایرکرافت کله انجن ډبل وي نو د هغې ترسټ، د هغې پاور، د هغې سپیډ هغه د سنګل انجن نه مضبوط وي او ښه وي په کارکردګۍ کې. د دې وجې نه ترسټ پاور د جیټنسي دا 144 KN دی او دغسې د رافیل 150 KN دی. نو دا هم د دغه ډبل انجن وجه ده. د دې ټوټل چې د انجن سره ریلیټډ کومه کارکردګي چونکې هغه ډبل انجن دی نو هغه مضبوط. د سپیډ په حواله سره جیټنسي چې د هغې میکسیمم سپیډ 1.8 ماک دی
او دغسې د دې په مقابله کې رافیل هم 1.8 دی. نو دواړه تقریبا برابر دي. هم سوشل میډیا باندې البته چې څومره معلومات دي نو د هغې مطابق د جی 10 سی سپیډ د رافیل په مقابله کې زیات دی. د کمبیټ رینج دا د جی 10 سی 550 کیلومتر دی چې دا صرف په انټرنل فیول باندې دی. په ایکسټرنل فیول کې ورسره ملګری شي نو بیا دا 1240 ته ایکسټینډ کیږي، خو د دې په مقابله کې د رافیل هغه ډېر زیات دی چې هغه 1850 کیلومتر دی. نو دلته رافیل هم د جی 10 سی نه مضبوط دی. دغسې که سروس سیلینګ وګورو چې د کوم الټیچیوډ پورې دا خپل پرواز کولی شي او تګ کولی شي، په دشمن اټیک کولی شي، نو د جی 10 سی د 59000 فیټه پورې دی او د دې په مقابله کې رافیل د 51952 فیټه پورې میکسیمم دی. نو د دې مطلب دا دی چې جی 10 سی دلته ډېر د اعلی کوالټي دی. راځو چې د ویپن په حواله سره کوم ایرکرافټ کې ډېر زیات ویپن یا کومه ویپن دی وړی شي او ټارګټ ته یې رسولی شي. د جی 10 سی ته راځو اوله چې دې کې کومه ویپن استعمالیږي. جی 10 سی کې د 90 mm انګایډډ راکټ استعمالیږي. دغسې میزایل پکې هم PL-10 15 KD-88 او YJ-91 دا استعمالیږي. دغسې بم پکې لیزر ګایډډ LS-500J، دغسې ګلایډ بم چې LS-6 GB-3 دغسې GB-3A GB-2Q، دغسې سیټلایټ ګایډډ بمز ET-1 انګایډډ بم د 250 کیلوګرامو پورې یا دغسې د 500 کیلوګرامو پورې پکې انګایډډ بم هم استعمالیدی شي او وړی کیږي. د دې په مقابله کې که رافیل ته وګورو نو په دغه رافیل کې ایر ټو ایر دا میټیار، دغسې MICA-BVR، دغسې PL-15E، ایر ټو سرفیس سکالپ EG، ایګزوسټ AASM، دغسې 30 mm ګن د نیوکلیر ویپنز د وړلو صلاحیت هم په دې ایرکرافټ کې موجود وي. نو دا د دې هغه اعلی کوالټي ده چې دلته رافیل هم د جی 10 سی په مقابله کې ایډوانس دی. دغسې انټي شپ میزایل هم AM-39 ایګزوسټ، دغسې لیزر ګایډډ بم، دغسې کلاسیک بم، سپیسیفیک آرمامنټ چې دې دپاره جوړ شوي وي. نو دا ټول دا په دغه رافیل ایرکرافټ کې د دشمن په لوري باندې یا د دشمن ټارګټ ته رسولی کېږي. راځو دغه فایټر جیټ سر رډار سیسټم ته. د جی 10 سی رډار سیسټم چې د AESA 1473 ماډل رډار سیسټم دی چې ډېر یو ایډوانس رډار سیسټم دی. د چینا جوړ کړی شوی دی او ډېر ایډوانس فیچر پکې لګېدلي چې د 250 کیلومتره پورې په آل ویدر کې شپه ورځ کار کولی شي او د دشمن ټارګټ دا نشانه کولی شي. د دې سره په دغه رډار چې څومره فیچرز دي په دې کې ښه خصوصیت دا دی چې کله دغه رډار سیسټم یا کومه فایټر جیټ وي دا دشمن نه وي نشانه کړی، نه وي ډیټیکټ کړی، د دې نه مخکې دا د دشمن رډار سیسټم د هغو چې کومه ابجیکټ وي، کومه خطر را روانوي هغه ډیټیکټ کولی شي او هغه جیم کولو صلاحیت پکې هم موجود وي او د فایټ کولو یا د هغې د ټارګټ کولو صلاحیت پکې هم موجود وي. نو دا یې ډېر یو ایډوانس فیچر دی. د دې سره که په مقابله کې موږ رافیل ته راشو نو په هغه کې هم AESA RBE-2 رډار سیسټم فټ دی چې دا د 150 نه د 200 کیلومتر رینج پورې ډیټیکشن کولی شي. دا د دې پاور دی. نو د جی 10 سی په مقابله کې د دې چې کومه رډار سیسټم دی هغه کمزوری دی یا د لو رینج دی. نو دا و د جی 10 سی او د رافیل فایټر جیټ سپیسیفیکیشن او د هغې متعلق اهم معلومات. په ډېر خیال ساتئ.